زمری خوارکه څونه ټینګ ویشتلی سړک سم خطرناک ولایت ته باید موږ ته شیدې راوړې وای. السلام علیکم، هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. نو له خیره سره سفر پیلوو کاپیسا ولایت ته. نو دورې د یو ملګري واده مو د انوایټ سوي یو، نو ځو کاپیسا ولایت ته. اوس فعلا په کابل کې یو، نو د نوي کالو مبارکي راکړي. اوس تازه مې واغوستل. مبارک مبارک. نو رنګ یې بیا تاسو راته وایئ څنګه رنګ مې انتخاب کړی ده. نو تر کاپیسا پورې یو ولاګ درته جوړوو، تاسو دا ولاګ را سره تعقیب کړئ. موټر تیار ولاړ د انډیوالان ورختلي دي، چای هم را سره دي. نو راځئ کرار ځوان راځه. زمری خوارکه څونه ټینګ ویشتلی هره ورځ شکایت کوي یو دانه مازې وکړي بیا یې شکایت ورته کړ. چای څښې؟ و چای به وخورو. مقصد که دې په توک یم پر ځان یې تویه. سړک سم شو. بس 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 ګرانه. نو دغه دې چای هم شته، د کوزي انرژي هم شته، بسکوټ هم شته. اوس سفر بیخي الحمدلله په خیر ده. چای را واچولې، سړک ماشاءالله بیخي برابر. څنګه دی عمران سړک؟ بیخي برابر سړک ده. سالم خلک خراب کړی. زموږ د شاجوی د خوا خدای سړک ده، هغه خو تاسو ولیدئ چې څنګه سړک شمایز په وښ کې سپور خانزاد صاحب خو دغه ده. ما ان شاء الله سفر به تر دا ماله په خیر ده. نور هم تعقیب کړي ان شاء الله. سټاګران کاپیسا ولایت به راسره ووینئ. او موږ خو نه وینئ چې لکه د مېلمنې کوچنیان د مخ په سیټ کې درې نه نو بس تاسو مسیر تعقیب کړئ. ډېر خوند ورباندې اخیستی ده ماشاءالله. نو پولیس سیات ته لاره کړې ده. دلته موټر ته تیل ورچو. بیخي سیاد یا کاپیسا ته په خیر راورسېدو. اوس ځو ده دغه سره نجراب ولسوالۍ ته چیرې چې موږ انوایټ سوي یو هغه ځای ته ځو. موسم هم ډېر خوندور ده. دا خو نو کاپیسا خو نو ډېر شین ځای ده. نو لا واقعا هم ښه ښایسته لاره و، ډېر خوند یې وکړ. موټر ته مو تیل ور واچول، نو بیا حرکت کوو.
ولایت جوړ ځای دی ښه کومه دا لاس ښه ویو لري لاندې. ډېر ښه ویو لري خاص سر کې باید ودرېږي وایي یان کې LBS کې ته باید یو ځای ودرېږي وای حسابه هغه ولته اوس ما صاحب ټول کنه دا به بس پښتنه دي چې اسو کې یا د سره ځای څنګه نه ده هغه دا به کوم دی په دې ته Dać si. Čak je burzovorej da čak. صاحب او دا خو بله کوڅه هم ده هغه مخته ده دا پسې نجیب الموټر ما سوال کار پاتې زه بلا صاحب شات نجیب هم راو د دې مراسم خو تاسو ولیدل زوم هم ولیدی چای هم وخوړې اوس رالو بېرته د زوم کور نو بس د لیوي انشاءالله تر څه وخته سره پاتېږي تعقیب مو کوي بسم الله الرحمن الرحیم بس په نجراب ولسوالۍ کې دغه پوله ته رالو یعنې دلته یاران ناست دي دا پل باندې موټر را روان ده دلته موږ موټر ودروی دې خواته اوبه دي کیبل یې ورکړی دلته ورته ګوره زما لاس په مټې په ورسېږي هم ولا ډېره یخه ښایسته هوا ده نو دا سوال ته به کښېنو پل خو داسې وینئ چې دا زما شاته کیبلان یې تېر سوي دي ډېر خطرناکه یې ولا جوړ کړی ده او ډېره ښایسته هوا ده صفاق ته ودرې پر دا ځای زه شواس لاندې ور ونه لوېږم دلته باید موږ ته شیدې راوړې وای څنګه ښایسته ځوانان یاست اوس موږ د کابل ولایت څخه تر کاپیسا پروان او نجرابه پورې یو بلاک نو بیا به انشاءالله سهار سره وي نو شپه مو ځلېده د یو ملګري سره د واده مراسم هم تاسو ولیدله نو تر بیا د خدای په امان ښه وخت بای بای